أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الاعراف آیت نمبر 122 مخی آیتونو کی اللہ تعالی وویل چې موږ بنی اسرائیلو ته نجات ورکو لفرعون هغه فرعون چې دې ته به سخت عذاب رسول بچیان به ورته مړه کول او د دې لورګانې به ژوندۍ پرېښودلې لپاره د خپل خدمت او مخکې سورة بقره کې الله تعالی ویلي و چې فرعون موږ هلاک کړو موسی علیه السلام او بني اسرائیلو ټولو له مصر نه هجرت وکړو لاړو سینا ته چې کله ورسېدو موسی علیه السلام په مصر کې بني اسرائیلو ته ویلي و چې کله موږ تاسې له فرعون نه لاړ سو هجرت وکړو شام ته سینا ته یا سینین ته هلته به بیا الله تعالی ما ته آسماني کتاب راکوي چې کله موږ تاسې هجرت وکړو چې کله هجرت وکړو سینا ته راغلو بیا د قوم ورته ویل چې تا خو واده کړی و چې دلته به ما الله تعالی آسماني کتاب راکوي وایي و بلکل هغه واده ما په یاد ده بس تاسې دلته اوسیږئ زه به لاړ سم تور ته تور یا د کوم خاص غرو نوم ده او یا مطلق غرو ته تور وایي یا نام کدام کوی خاص است یا هر کوره تور میگه وایي زه به هلته لاړ شم خپل ورور هارون علیه السلام دې ته وویل هارون علیه السلام هم نبي و هغه ته ویل چې ته به د ما قایم مقام یې نائب به یې خلیفه به یې ته به په خلکو کې اصلاح کوې او د مفسدینو د بدکارانو خبر به نه منې د هغو متابعت به نه کوې زه لاړم تور ته تور غره ته لاړ هلته چې لاړ 10 ورځې د الله تعالی ته روژه ونیوله دا 10 ورځې چې پوره شولې ده ته دغه روژې د اعتکاف د خلوت ډېر خوند ورکو الله تعالی 10 ورځې نور هم پې ور اضافه کړې دا 40 ورځې شوې یو تفسیر دا راغلی دویم تفسیر دا راغلی چې داسې 10 ورځې هلته روژه ونیوله خلوت یې وکړو عبادت طاعت یې وکړو په دې 10مه ورځ باندې ده وایي مسواک استعمال کو هغه د ده سړی چې روژه ونیسي خولې یو قسم بوی کوي هغه بوی ختم شو وایي په دې کې ملایکه ورته ویل چې تا دا مسواک ولې استعمال کو دا د تا د خولې بوی دا الله تعالی ته ملایکه ورته ډېر محبوب و لکه حدیث شریف کې راځي ان خلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک وایي دا د روژهدار د خولې هغه بوی دا الله تعالی ته ډېر محبوب ده له بوی د مشکو نه امی بوی دهان روزدار به نزد الله بسیار محبوب است از بوی مشک نو وایي د دې وجې نه الله 10 ورځې نوره روژه پې ور زیاته کړه 10 ورځې نور سو چې ده په دې ورځ باندې مسواک استعمال کړی دا خبره تفاسیرو ذکر کړي خو داسې سند و حواله په احادیثو په دې کې نشته ده نو ښه خبر دا ده چې له اول نه سړی بله خبر ذکر کړي چې اصلا دا خلوت او دا عبادت دا 10 ورځې و خو 10 ورځې الله تعالی پې ور زیات کو ځکه موسی علیه السلام ته ډېر خوند ورکو ډېر طبیعت یې پکې برابر و د ده د اکرام په خاطر دا 10 ورځې ور زیات شو دا بله قصه تفاسیرو ذکر کړې ده خو سند یې دومره قوي مضبوط نه ده کله چې دا وخت پوره شو الله تعالی ده سره خبرې وکړې یو سپین نه وریځ راکوزه شوه موسی علیه السلام په وریځ کې پټ شو او بس الله تعالی خبرې ورسره شروع کړې د الله تعالی خبرې اورېدې په دې سره د موسی علیه السلام
رغبت او شوق دا نورم زیات سو. ویا الله ته ما ته ځان راښکاره که زه تا ته وګورم کنه. الله تعالی ورته ویل وایي ته ما نسې کتلی، ته دې غره ته وګوره، که چېرته دا غر په خپل ځای باندې ټینګ سو ثابت شو نو بیا ته ما کتلی شي. کله چې الله تعالی خپل انوار غره ته ظاهره کړل، غر ټوکړه ټوکړه سو او موسی علیه السلام هغه راولوېدو بېهوشه سو. ډېر وخت بېهوشه و بېهوشه و، وروسته په هوش باندې راغی. بیا الله تعالی ته ویل یا الله ما تا ته توبه کړي له داسې سوالونو نه چې هغه مناسب نه وي او تا لره پاکي ده له ټولو عیوبو له نقصانانو، او زه اول مؤمن یم په تا باندې اول ایمان راوړونکی یم. الله تعالی فرمایي وواعدنا او موږ وعده وکړه موسی علیه السلام سره 30 لیله 10 شپې واتممناها او بیا هم پوره کړی دغه 10 شپې ب10 په 10 نورو، نو دا 40 ورځې سوې دا یوه چیله سوله. وواعدنا ما وعده کردیم با موسی علیه السلام 30 لیله 30 شب را واتممناها باز پوره کردیم امی 30 شب را ب10 به 10 روزی دیگه یک چله شد. فتم نو پوره شو میقات ربه اغا معین وقت دی پروردگار دی موسی علیه السلام اغا پوره شو 40 لیله 40 ورځې اغا الله سی کومه وعده کړې وه اغا 40 ورځې پوره شو. وقال موسی علیه السلام سی کله تور ته روانګي وه، کله سی تور ته روانو وقتی که به تور می رفت موسی علیه السلام وویل لاخیه خپل ورور لره هارون علیه السلام ته اخلفنی دی ما قایم مقام شه، دی ما خلیفه شه، دی ما نائب شه فی قومی دی ما په دې قوم کې و اصلح او اصلاح کوه جوړجاړی کوه د خلکو ترمنځ ولا تتبع او تابعداري مکوه پیروي مکوه سبیل المفسدین لاره د بدکارانو د فسادکارانو د زیانکارانو په لاره پسې مه روانېږه. که هغه زورور و که غټ خلک و بیا هم ته د هغو په لار مه روانېږه، ته به اصلاح کوې. ولما جاء او کله چې راغی موسی علیه السلام لمیقاتنا د موږ معین وخت لره. میقات دا مصدر میمی ده له وقت نه، وقتا یقت وقتا و میقاتا مصدر میمی ده او معنای ده معین وقت یا معین ځای، جمع مواقیت راځي معین وقت یا معین ځای. دلته معین وقت چنی مراد ده 40 ورځې ایوه چیله چې الله موسی علیه السلام ته ویلي اوس ته به راځې دلته به یوه چیله عبادت کوې. ولما جاء موسی او کله چې راغی موسی علیه السلام لمیقاتنا د موږ معین وخت لره اټاکلي وخت لره، وقتی که موسی علیه السلام آمد لمیقاتنا به امو تاریخ معین ما، کله چې موسی علیه السلام راغی لمیقاتنا هغه معین تاریخ لره چې موږ دته ټاکلی و هغه پوره شو ایوه چیله. وکلمه ربه او د سره خبرې وکړې د ده پروردګار، نو د شوق و رغبت زیات سو. قال د اویل رب ای پروردګار زما ارینی ما ته راښکاره که خپل ځان. ارینی دې دا مفعول اول ذکر ده، ارینی ما ته راښکاره که، مفعول ثانی محذوف ده ارینی نفسکه ما ته خپل ذات راښکاره که. انظر الیکه چې زه تا ته وګورم کانه، تا ته نظر وکمه، تا په سترګو ووینمه. قال الله تعالی ورته ویل لن ترانی ته ما هرگز لیدلی نشې په دې دنیا باندې، لیکن دومره د انظر الی الجبل ته وګوره دې غر ته. فان استقر مکانه که چېرته دا غر استقر ټینګ سو، استقر یستقر استقرارا ټینګېدل، فهو مستقر که دا غر ټینګ سو مکانه په خپل ځای باندې فسوف ترانی نو زر د ته به بیا ما ووینې. فلما تجلی کله چې تجلی ظاهره کو ربه رب د موسی علیه السلام خپل انوار خپل تجلیات للجبل غره ته جعله هغه یې وګرځول دکا ټوکړه ټوکړه میده میده. وخر موسی خر یخر خرورا باب ضربه ده، یا خر یخر خرورا باب نصره ده، په معنا دی رالویدلو. راولویدو موسی علیه السلام
صعقا بیهوشه، صعق بیهوشه توای، ډیر وخت بیهوشه و. فلما افاق کله چې موسی علیه السلام په هوش راغی، افاق یفیق افاقة فهو مفیق، په هوش باندې راتلل. کله چې موسی علیه السلام په هوش راغی، قال وی ویل سبحانک، پاکی د تا لره، پاکی د تا لره له هغه نقصاناتو چې بندګانې درته حسابوي. څوک الله ته زامن ثابتوي، یا الله تا ته له زامنو پاکي ده. څوک الله ته لورګانې ثابتوي، یا الله تا ته له لورګانو پاکي ده. څوک الله ته بیبیانې ثابتوي، څوک ورته شریکان ثابتوي، له دې ټولو نقائصو نه چې بندګانې ثابتوي، له دې نه تا ته پاکي ده. د سبحانه معنا همدا ده. دا بیا سبحانک هم ویلی سي، سبحان الله هم ویلی سي، فرق پکې نه راځي. سبحانک پاکی د تا لره، تبتو ما تا ته توبه کړې ده، ما تا ته رجوع کړې. بیا به داسې نامناسبه سوال نه کوم، بیا به داسې نامناسبه غوښتنه نه کوم. تبتو الیک، ما توبه کړې تا لره. وانا اول المؤمنین، او زه اول د مؤمنانو یم، زه په مؤمنانو کې اول مؤمن یم. رښتیام بني اسرائیلو کې د دوی په قوم کې اول مؤمن هغه موسی علیه السلام و. بیا وروسته نور خلک د ده په دعوتو په دې سره ایمان نصیب شو. تر همدې پورې بس ده. په دې آیتونو کې الله تعالی موسی علیه السلام باندې 40 ورځې یوه چیله تېره کړه. له هغې نه وروسته بیا الله تعالی ده ته آسماني کتاب ورکو او له ده سره خبرې وکړې. له دې نه معلومیږي چې دا 40 ورځې دا د یو انسان د یو مسلمان په جوړېدلو کې دا یو مؤثر وخت ده. دا ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي، د دې هم هغه تغییر و تبدیل له یو حالت نه بل حالت ته، چې اول نطفه د منیو یو قطره، بیا له هغې نه وروسته علقه شي، یو ټوکړه بنده وینه سي، بیا له هغې نه وروسته مدغه سي، یوه مړۍ غوښه شي، بیا له هغې نه وروسته خلق آخر سي. د دغو مختلفو مراحلو ترمنځ 40 ورځې ټیم وي. له دې نه معلومیږي چې د انسان خلقت کې دا 40 ورځې 40 شپې دا یو تاثیر لري. همدا وجه ده که څوک په لمانځه کې په عبادت کې 40 ورځې په پابندي سره د جمع لمنځونه وکړي، نور بیا دا د عادت جوړیږي. بیا چې جمع ځینې پاته سي، بیا به خفه وي چې مانه جمع ولې پاته سوله. خو چې اول 40 ورځې ښه ځان ټینګ کې، مضبوط کې په هر کار کې. مثال سړي ته ډېره غوسه ورځي، 40 ورځې ځان را قابو کې. د یو سړي کنځلې ډېر عادت وي، 40 ورځې په ځان باندې تکلیف وباسي چې دا کنځلې منځلې چې ځان را بند کړي په 40 ورځې. 40 ورځې وروسته نه چې بیا هغه خطا جنې کېږي، په ده به بوج راځي، په ده به یو تکلیف راځي، دی به جوړ سوی. له دې وجې نه الله تعالی موسی علیه السلام ته 40 ورځې وټاکل. بل په دې کې د الله تعالی د لیدلو خبر راغله. الله تعالی په دې دنیا باندې څوک نسي لیدلی. دا الله تعالی ویل لن ترانی، ته ما لیدلی نشي. او راغلو په قیامت کې، په قیامت کې به الله تعالی لیدل کېږي. انشاءالله په خپل جي کې به وایو. الله تعالی فرمایي وجوه یومئذ ناظره ناظره الی ربها ناظره. دا بعضې مخونه به د قیامت په ورځ کې تر و تازه وي. الی ربها، خپل پروردګار ته به ناظرتون، دوی کتونکي وي. په حدیث کې هم د دې ذکر راځي، هغه به انشاءالله په خپل جي کې وایو. وایي د قیامت په ورځ به الله تعالی امر وکړي، چا چې په دنیا کې د کوم شي عبادت کول، هغه د اوس په هغې پسې روان سي. د الله دا امر به اختیاري امر نه وي، دا به جبري. نور که دی غواړي که نه غواړي په هغې پسې به روان وي. د شیطان عبادت کوونکي به شیطان پسې روان وي، د فرعون به فرعون پسې روان وي، د دجال به په دجال پسې روان وي، د بوتانو به بوتانو پسې روان وي، او جهنم ته به ورتویږي. یو مؤمنان به پاته سي، مؤمنان او منافقان. ملائکه به ورته راسي، وایي والکه تاسې هم په دې خلکو پسې ځئ. مؤمنان به ورته وایي په دې پسې خو موږ په دنیا کې نه تلو، څونه ورته محتاج وو، له دوی سره زور قدرت مال دولت موږ نه پسې تلو، اوس به څنګه پسې ځو چې دوی جهنم ته روان دي. وایي نو تاسې دلته ولې ولاړ یاست؟ وایي موږ خپل رب ته دلته منتظر یو. وایي تاسې رب لیدلی؟ وایي نه موږ رب نه دی لیدلی، خو موږ د پروردګار منځ کې یوه نښانه ده، علامه ده چې هغه موجوده سي، بیا موږ خپل رب پیژنو. وایي په دې وخت کې به الله تعالی کشف الساق وکړي. ساق اصلا دې پنډۍ ته وایي، ساق دیجې ته وایي، خو دلته د الله تعالی په ذات کې کما یلیق بشانه تشبیه مشبیه موږ نه کوو. څنګه چې د الله تعالی له ذات سره مشابه ده،
الله تعالی به کشف الساق وکړي، مؤمنان به ټول په سجده راولویږي. منافق به کوشش کوي چې ځان په سجده راواچوي، خو هغه به په سجده باندې نه رالویږي، ځکه په دنیا کې د سم د اخلاص سجده نه وکړي. ملایکه به بیا مؤمنان به بیا ملایکه ورته ووایي موږ نه درته ویل چې موږ خپل رب سره یو علامه لرو، نښانه لرو، دا د هغه موجوده سوه. بیا به مؤمنان الله تعالی سره جنت ته لاړ سي، الله به جنت ته بوځي. نو په دغو جي کې به مؤمنان پروردګار ویني، خپل رب به ویني. نور هم په ډېرو حدیثو کې ذکر راغلی، نبی اسلام وایي انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، وایي تاسو به خپل پروردګار ویني لکه دا سپوږمۍ چې ویني. لا تضامون فی رؤیته، له دې سپوږمۍ په لیدلو کې خو یې ټیله ټمبه نه یي کانه، ته دلته ورته ګورې، ابل لاهور کې ګورې، ابل کابل کې ګورې، ابل مکه مکرمه کې ورته ګورې، ابل مدینه منوره کې، هېڅ یو له بل سره ټیله ټمبه نه یي. وایي داسې به د الله په لیدلو کې یو له بل سره ټیلې ټمبې نه یي. دلته تشبیه د الله تعالی له سپوږمۍ سره نه ده، دا خو بیا تشبیه د الله له مخلوق سره راځي. دلته تشبیه په دې رؤیت کې ده، لکه د سپوږمۍ لیدل بې تکلیفه یي، بې ټیلې ټمبې یي. د الله تعالی لیدل به په جنت کې مؤمنانو ته همداسې وي. ډېر احادیث دی انشاءالله په خپل جي کې بیا وایو، خو په دې دنیا باندې نه لیدل کېږي. دا آیت شریف پې باندې دلیل ده. البته یو د نبی علیه الصلاة والسلام لیدل، چې نبی علیه الصلاة والسلام په لیلة المعراج کې الله تعالی لیدلی که نه ده لیدلی، په هغې کې د صحابه کرامو ترمنځ اختلاف ده. بعض صحابه وایي هلته الله تعالی لیدلی، بعضې وایي نه ده لیدلی، چې هغه به م انشاءالله په خپل جي کې وایو. خو له نبی علیه الصلاة والسلام نه سوا نور څه انبیا چې دي، امتیان چې دي، دی الله تعالی نه ده لیدلی په دې دنیا باندې، او نه لیدل کېږي. البته په خوب باندې سړی لیدی سي، که یو څوک وایي چې ما الله تعالی په خوب لیدلی ده، دا کیدی چې دی الله تعالی وویني، دا څه بعیده نه ده. او راغلو په دنیا د سر په سترګو غیر له نبی علیه الصلاة والسلام نه نور انبیا او عام امتیان دا یې نسي لیدلی. تر همدې جې پورې بس ده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کړه. که څه زیادت و نقصان شوی تی موږ ته معافي وکړه، د دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کړه. حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړه. ظاهري باطني ټولو ناروغیو ته یا الله صحت عافیت نصیب کړه. یا الله دا بارانونه د خیر او د عافیت وګرځوه. یا الله دې کې که کوم تاوان وي، ضرر وي، یا الله له هغې نه موږ په حفظ و امان کې وساته. یا الله تر څو چې په دې کې رحمت وي، فضل وي، په موږ باران وکړه. یا الله که تکلیف وي بیا یې په خپل فضل سره بند کړه. یا الله د مجاهدینو د اسلام حافظ و ناصر شه. یا الله د موږ مشران په صحیح لاره په ثابت قدمه ثابت وساتې. کافران ظالمان کوم چې مسلمانانو ته شر و فساد غواړي، یا الله ته تباه برباد کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.